ملا یریږم کافر مې نه کړې ګینې ټپه مې درته هم کوله مننه ملا یریږم کافر مې نه کړې ګینې ټپه مې درته هم کوله که معاف کېدلو څه جواز وي پکې ریحان صاحب که معاف کېدلو څه جواز وي پکې مورې سجده مې درته هم کوله مننه که معاف کېدلو څه جواز وي پکې مورې سجده مې درته هم کوله او دلګیره ته که خبرلوس نه وی خپله کیسه مې درته هم کوله مننه غزل دی چې زوړ غزل دی خو تاسو ته به نوی وي چې وجنه یما ستا به په کار شي سړی وجنه یما ستا به په کار شي سړی تعلیم پرې وکړه چې په لار شي سړی مننه وجنه یما ستا به په کار شي سړی تعلیم پرې وکړه چې په لار شي سړی هلته چې حق غواړي اتل شي قهرمان شي سړی هلته چې حق غواړي اتل شي قهرمان شي سړی دلته چې حق غواړي بدنام او غدار شي سړی مننه هلته چې حق غواړي اتل شي قهرمان شي سړی دلته چې حق غواړي بدنام او غدار شي سړی خپل نامیله خپل شهرت له هلې ځلې کوي خپل نامیله خپل شهرت له هلې ځلې کوي د چا په مینه کې دروغ ده چې فنکار شي سړی مننه خپل نامیله خپل شهرت له هلې ځلې کوي د چا په مینه کې دروغ ده چې فنکار شي سړی او د کار زلمی وي او د ټولو نه قابل به هم وي د کار زلمی وي او د ټولو نه قابل به هم وي خو بس د خلکو د خندا شي چې اوزګار شي سړی مننه د کار زلمی وي او د ټولو نه قابل به هم وي خو بس د خلکو د خندا شي چې اوزګار شي سړی او د یار د سترګو په دنیا کې چې شي ورک زاهده رحیم صاحب د یار د سترګو په دنیا کې چې شي ورک زاهده کتو کې په مزه خمار شي سړی مننه د یار د سترګو په دنیا کې چې شي ورک زاهده کتو کې په مزه خمار شي سړی او مړه څه وخته پورې هر څه کړي قسم دی خلک مړه څه وخته پورې هر څه کړي قسم دی خلک مړه څه وخت نه پس قسم دی چې هوښیار شي سړی مننه مړه څه وخته پورې هر څه کړي قسم دی خلک مړه څه وخت نه پس قسم دی چې هوښیار شي سړی او د یو انسان په سترګه زه هیڅ چاته سپک نه ګورم د یو انسان په سترګه زه هیڅ چاته سپک نه ګورم مطلب یې دا نه دی چې بیا دې زما پلار شي سړی مننه د یو انسان په سترګه زه هیڅ چاته سپک نه ګورم مطلب یې دا نه دی چې بیا دې زما پلار شي سړی او په دومره مینه کې ته هغسې خفه یې له ما په دومره مینه کې ته هغسې خفه یې له ما په دومره مینه د هندو هم اخر یار شي سړی مننه په دومره مینه کې ته هغسې خفه یې له ما په دومره مینه د هندو هم اخر یار شي سړی او لازمه نه ده چې په ظلم او په جبر وي خو لازمه نه ده چې په ظلم او په جبر وي خو کله ناکله خو په جبه هم ازار شي سړی او ظلم پرې نه کړي سړی مینه ورکړي خپل ولس له ظلم پرې نه کړي سړی مینه ورکړي خپل ولس له په وظیفه باندې چې کله د سرکار شي سړی ظلم پرې نه کړي سړی مینه ورکړي خپل ولس له په وظیفه باندې چې کله د سرکار شي سړی او په بل وطن کې چې د کار وي قدر چې په بل وطن کې چې د کار وي قدر هم یې ډیر وي په بل وطن کې چې د کار وي قدر هم یې ډیر وي دلته یې ووجنې چې کله هم د کار شي سړی مننه په بل وطن کې چې د کار وي قدر هم یې ډیر شي دلته یې ووجنې چې کله هم د کار شي سړی او خدای یې بخي ما مسلک پرېښی زه جانان پسې ځم خدای یې بخي ما مسلک پرېښی زه جانان پسې ځم د پیغمبر د امتی چې پیروکار شي سړی مننه او زه چې دلګیره چاته دوه خبرې سپینې وکړم زه
چې دلګیره چاته دوه خبرې سپینې وکړم په حق ویلو مې خلاف څه چور راغیار شي سړی مننه مهرباني